د خبرې مرغلرې د غږیز کتاب څلورمه برخه. دریو کسانو ته حیران یم. لومړی هغه چې د ځان غونې مخلوق ته خپل عمل ښکاره کوي او دا پرېږدي چې عمل یې د الله جل جلاله لپاره دی. دوهم هغه چې خیرات او صدقه نه ورکوي، د غریبانو او مسکینانو سره کومک نه کوي. دریم هغه چې د مخلوق نږدېوالی او دوستۍ ته یې مایل او زړه وي. حال دا چې الله جل جلاله یې خپل صحبت او دوستۍ ته وربولي. زړه په 5 ډوله دی. لومړی مړ زړه چې دا د کافرانو دی. دوهم ناروغ زړه چې دا د ګناهګارانو دی. دریم غافل زړه چې دا د ډیر خوراکونکو دی. څلورم پټ زړه چې د هیلو د زیاتوالي دی. پنځم هوښیار زړه چې د عابدانو دی. له خلکو څخه سلامتیا په 3 شیانو کې ده. لومړی له خپله ماله یې ورکوه، خو د دوی له ماله یې مه اخله. دوهم د دوی حقوق ورکوه او پر ځای کوه یې، خو د خپلو حقوقو غوښتنه به نه کوي. دریم د دوی په ازارولو به صبر کوي، خو ته به یې نه ازاروي. د خدای جل جلاله خوشحالي په دغو 4 شیانو کې ده. لومړی څومره رزق چې درته حواله شوی وي پر هغه قناعت کوه. دوهم په ټولو چارو کې اخلاص کوه. دریم له بدو خبرو څخه کرکه کوه. څلورم د مرګ لپاره تل په تابعه کې اوسه. موږ د 5 شیانو غوښتنه وکړه، هغه مو په 5 نورو کې پیدا کړل. لومړی موږ د قبر رڼا غوښتله، هغه مو د شپې په پورته کېدو او تهجدو کې پیدا کړه. دوهم موږ د نکیر او منکر ځواب غوښت، هغه مو د قرآن کریم په تلاوت کې پیدا کړ. دریم موږ پر پل صراط باندې تیریدل غوښتل، هغه مو په صدقه او خیرات کې پیدا کړل. څلورم موږ په قیامت کې اوبه غوښتې، هغه مو په روژه کې پیدا کړې. پنځم موږ د روژې برکت غوښت، هغه مو د څاښت په لمانځه کې پیدا کړ. د علم ګټه په 3 خبرو په عمل کولو کې ده. لومړی له دنیا سره د محبت نه ساتي چې دا د مسلمانانو کور نه دی. دوهم د شیطان ملګری دی نه کوي چې دا د مسلمانانو ملګری نه دی. دریم چاته تکلیف مه ورکوي چې دا د مسلمانانو کار نه دی. په ژوند کې 3 شیان ډیر سخت دي. لومړی د مرګ ډار، دوهم د ناروغۍ سختوالی، دریم د پور ذلت او خواري. ما له 3 وجو زهد غوره کړی دی. لومړی ما ولیدل چې قبر د ویرې ځای دی او له ما سره خوشحالونکي شی نشته. دوهم ما ولیدل چې لاره اوږده ده او له ما سره د لارې خرڅه نشته. دریم ما ولیدل چې پریکړه کوونکی جبار خدای جل جلاله دی او له ما سره څه پلمه نشته. زه له دغو 3 وسیلو ګټه اخلم. لومړی د کړاو او خفګان په وخت کې له زغم او شکر څخه. دوهم د امانت او د مننې په وخت کې له اخلاص څخه. دریم د ګناه کولو په وخت کې له توبې څخه. 5 ګوهره. لومړی ایمان، دوهم عقل، دریم علم، څلورم سخاوت، پنځم صبر. د لویوالي نښې 3 دي. لومړی چې نور خلک یې لوی او ښه وګڼي. دوهم خپل ځان لوی ونه ګڼي. دریم چې په مصیبت کې ګیر شي نو رښتیا ووایي. د سالم ژوند لپاره 3 اصل مهم او اړین دي. لومړی ښه فکر کول، دوهم ښه ویل، دریم
ښه کار کول. له دریو شیانو ځانونه وساتئ. لومړی اور، دوهم اوبه، دریم ښځه. اور دې سوځوي، اوبه دې غرقوي او ښځه به دې لیونی کړي. له ښځې سره درې شیان مهم نه دي. لومړی اعتراف، دوهم راز، دریم خاموشي. درې شیان د ښځې عزت زیاتوي: ادب، علم، نیک اخلاق. ښځه درې سوالونه ډیر بد ګڼي. لومړی، بله ښځه تر دې ښایسته ده. دویم، عمر دې څومره دی. دریم، د ماضي په اړه پوښتنه ډیره بده ګڼي. د ښځې په ژوند کې درې سړي مهم دي. لومړی پلار چې احترام او درناوی یې کوي. دوهم ورور چې ترې ویریږي. دریم میړه چې دا له هغه سره مینه کوي او هغه له دې سره. کار مو له دریو عیبونو وژغورئ. لومړی خفګان، دوهم غلا، دریم اړتیا. انسانان په دوو حالتونو کې یو بل پرېږدي. لومړی کله چې وپوهیږي چاته ګران نه دی. دوهم کله چې حس کړي پر یو چا ډیر ګران دی. درې شیان د آرام او د هوسا ژوند لپاره اړین دي. لومړی روغتیا، دوهم کامل عقل، دریم نیک اخلاق. دا درې خبرې سخت دي. لومړی راز ساتل، دوهم توهین هیرول، دریم د وخت له شیبو څخه په سمه توګه کار اخیستل. درې ډلې خلک هیڅکله مه هیروه. لومړی چې په سختو شرایطو کې مرسته در سره وکړي. دوهم چې په سختو شرایطو کې لاره درکړي. دریم چې په سختو شرایطو کې دې پرېږدي. ښوونکي ته پکار ده چې د لاندې دریو خبرو په واسطه ځان غوره وګرځوي. لومړی د خبرو اترو پر څرنګوالي، دوهم د اخلاقو په څرنګوالي، دریم د عمل په څرنګوالي. غوره ژوند هغه دی چې څلور نښې ولري. لومړی ښه وینا، دوهم غوره کړه وړه، دریم سپېڅلی نیت، څلورم خوږه مرکه. د انسان چلن له دریو خبرو سرچینه اخلي. لومړی غوښتنه، دوهم احساس، دریم پوهه. په دریو خبرو تکلیفیږم. لومړی هغه دولتمند چې محتاج شي. دوهم هغه دوست چې په غم او خوارۍ ککړ شي. دریم هغه عالم چې پر هغه جاهل افسوس ښکاره کړي. څلور شیان بدن ویلې کوي او کله یې هم له منځه وړي. لومړی نیستي او غریبي، دوهم د خپلوانو بیلتون، دریم تل غوسه، څلورم نصیحت ته غوږ نه نیول. د انسان ښکلا په دریو شیانو کې ده: علم، محبت، ازادي یا خپلواکي. په نړۍ کې درې شیان ارزښت لري. لومړی عدالت، دوهم مجاز، دریم حقیقت. خلکو ته له دریو خبرو تاوان رسیږي. لومړی تر وخت مخکې غوښتل، دریم تر قسمت مخکې غوښتل، دریم د نورو مال خپل ګڼل. درې کسان زما دوستان دي. لومړی چې له ما سره مینه کوي، دوهم چې له ما نفرت کوي، دریم چې له ما سره هیڅ اړیکه نه لري. ځکه چې لومړی د محبت درس راکوي، دویم د احتیاط او دریم پر ځان د اعتبار. د ماشومانو څلور عادتونه که په لویانو کې پیدا شول، هغه د لوړې درجې خاوندان دي. لومړی، که څوک تکلیف ور ورسوي نو چاته شکایت نه کوي. دوهم، هغوی د خپل خوراک او څښاک ذکر نه کوي. دریم، هغوی ته چې څه په لاس ورځي بلې ورځې ته یې نه ساتي. څلورم، جنگ وکړي خو کینه نه کوي. څلور شیان بدن زیانمنوي.
لومړی ډېرې خبرې، دوهم ډېر خوب، دریم ډېر خوراک، څلورم ډېره جمع. لاندې څیزونه عملي کړه. لومړی د هغه څه په اړه چې ترې خبر نه یې نو هیڅ مه وایه. دوهم پر کومه لاره چې بلد نه یې سفر مه کوه. دریم کوم شي ته چې اړتیا نه لري هیڅ منډې مه پسې وهه. شپږ شیان سترګو ته زیان رسوي. لومړی ګرمې اوبه پر سر اچول، دوهم لمر ته کتل، دریم د دښمن مخ ته کتل، څلورم ډیره ژړا، پنځم ډیر ګرم خواړه خوړل، شپږم د نشهیي توکو استعمال. د ګاندي له نظره اووه خطرناک ټکي: لومړی له ستونزو پرته شتمني، دوهم له وجدان پرته خوند، دریم له شخصیت پرته پوهه، څلورم له اخلاقو پرته سوداګري، پنځم له انسانیت پرته پوهه، شپږم له خندنې پرته عبادت، اووم له شرافت پرته سیاست. ګاندي تر خپلې مړینې یوازې څو ورځې مخکې پورتني ټکي پر یو کاغذ ولیکل او لمسي ته یې ورکړل. کامل عقل هغه وخت وي چې دا لس غورهوالي پکې وي. لومړی خلک ترې ونه ویریږي، دوهم له هغه نه هدایت لاسته راوړي، دریم په خپل حال راضي او شاکر وي، څلورم تر خپلې اړتیا زیات مال د خدای جل جلاله په لاره کې مصرف کړي، پنځم له تواضع او خاکسارۍ سره مینه ولري، شپږم د دنیا خواري تر عزت غوره خیال کړي، اووم که مشوره ترې وغوښتل شي نو ښه مشوره ورکړي، اتم اړ کس پرته له کوم شرطه د هغه له دروازې محروم لاړ نشي، نهم د نورو لږ ښه ډیر وګڼي او خپل هیڅ وشمیري، لسم ټول خلک تر ځان غوره وګڼي. د عقل او حکمت د لاسته راوړلو لپاره اړین شیان: لومړی ښکته کتل، دوهم تواضع کول، دریم د ژبې بې ځایه نه خوځول، څلورم حلال خواړه خوړل، پنځم خپل عورت په کنټرول کې لرل، شپږم رښتیا ویل، اووم وعده پوره کول، اتم د مېلمنو عزت کول، نهم د ګاونډي ملاتړ کول، لسم بې ګټې خبرې نه کول. څلور شیان لږ مه ګڼه: لومړی پور، دوهم دښمني، دریم ناروغي، څلورم اور. ای زویه، انسان درې برخې دی. لومړی یو برخه د الله جل جلاله لپاره ده چې د الله جل جلاله برخه د هغه روح دی. دوهم یو برخه د نفس لپاره ده چې عمل دی. دریم یو برخه د چنجیو لپاره ده چې هغه بدن دی. درې کسان په دریو ځایونو کې پیژندل کیږي: لومړی د حوصلې څښتن د قهر او د غوسې په وخت کې، دوهم غیرتی د جنگ په میدان کې، دریم دوست د غربت په وخت کې. حقیقي مؤمن لاندې 11 خصلتونه یعنی خویونه لري. لومړی د خدای جل جلاله پیژندنه او د هغه له احکامو سره سم عبادت، دوهم د ښو او د بدو توپیر او له ښو سره ملګرتیا، دریم د مور او د پلار حقوق پیژندل او عمل پرې کول، څلورم د وخت د حاکم حکم پر ځای کول خو چې د توحید پر خلاف نه وي، پنځم د صله رحمۍ ولوله او جذبه لرل چې د مینې سمندر څپان شي، شپږم له خلکو سره ښېګڼه کول او په مینه ورسره مخامخ کېدل، اووم د مصیبت پر وخت صبر کول، کوکې او چغې نه وهل، اتم د الهي نعمت شکر ادا کول، نهم غصه په واک کې ساتل، لسم له اړو بې وزلو خلکو سره مرسته او د هغوی
حق پر ځای کول. 11 پر بېوزلو رحم لرل او جرم یې بخل. شیس علیه السلام ته د آدم علیه السلام 15 نصیحتونه. لومړی، پر دنیا مه ډاډه کیږه، ځکه زه پر دایمي جنت ډاډه شوم. الله جل جلاله له هغه نه وایستلم. دوهم، د ښځو په غوښتنه او خوښه کار مه کوه. ما د خپلې ښځې په خوښه له منع کړی شوي ونې څخه خوراک وکړ، ملامت کړی شوم. دریم، تر هر کار مخکې د هغه پر انجام فکر کوه. که ما د انجام فکر کړی وای نو له جنته به نه وای ایستل شوی. څلورم، له کوم کاره چې د زړه ډاډه وي هغه مه کوه، ځکه کله مې چې له منع کړی شوي ونې څخه خوراک نه و کړی زړه مې ډاډه و، خو بیا مې هم له هغې څخه خوراک وکړ. پنځم، تر هر کار مخکې مشوره کوه، ځکه که ما له ملایکو سره مشوره کړې وای نو له دې تکلیف څخه به خلاص شوی وم. پاچا ټول شیان مني، خو 3 شیان بیخي نشي زغملی. لومړی، د راز ښکاره کېدل. دوهم، له ښځې څخه غلطي یا جرم. دریم، په ملک کې بغاوت. چې ما ته راځي د 4 شیانو بخښنه غواړم. نور دې چې هر څه زړه وي نو راته ویې وایه. لومړی، درواغ به راته نه وایې، ځکه درواغجن رایه او فکر نه لري. دوهم، هغه څه مه راته وایه چې ما یې پوښتنه نه وي کړې، ځکه د هغه شي پوښتنه درنه کوم چې هغه مې مطلب وي. دریم، زما تعریف او توصیف مه کوه، ځکه زه پر خپل ځان تر تا ډیر خبر یم. څلورم، پر آیت مې مه غوسه کوه، ځکه زه پر دوی نرمۍ او رحم ته ډیر اړ یم. سړي په 3 ډوله دي. لومړی، یو د خوړو په څیر دی چې هر وخت په کار وي. دویم، د دوا په څیر دی چې د ناروغۍ په وخت کې ګټور وي. دریم، د ناروغ په څیر دی چې کله هم د چا نه خوښیږي. حضرت موسی علیه السلام ته د حضرت خضر علیه السلام 15 نصیحتونه. لومړی، د آخرت فکر وکړه او د بې ځایه خبرو کوښښ مه کوه. دوهم، د امن او امان په وخت کې ډار مه هېروه او د ویرې په وخت کې له امن څخه مه ناامیده کېږه. دریم، په ښکاره خبرو کې له فکر او تدبیر څخه کار اخله او تر څو چې دې وس وي نو له خلکو سره نیکي او ښه سلوک مه پرېږده. څلورم، خوشحالي ډیره مه کوه، بې له اړتیا سفر مه کوه او تر څو چې دې ډیره د تعجب او د حیرانتیا خبره نه وي اورېدلې نو مه خانده. پنځم، ګناهګارو خلکو ته د هغوی پر خطاګانو باندې څه وخت چې هغه پښیمانتیا ښکاره کړي مه غوسه کېږه او کله چې درنه خطا وشي د پښیمانۍ اوښکې بهوه. حضرت خضر علیه السلام ته د حضرت موسی علیه السلام 3 نصیحتونه. لومړی، له غوسې ځان وساته او کله چې غوسه کېږي خاص د الله جل جلاله په معامله کې یې کوه. دوهم، له هیڅ چا د الله جل جلاله له رضا پرته په بل څه رضا نشي. دریم، له دنیا سره مینه مه کوه او مه ورسره کینه او حسد ساته، ځکه چې په کینه کولو انسان له ایمان څخه وځي او په کفر کې داخليږي. د 4 کتابونو خلاصه. له انجیل مطلب دا ده چې چا چې خپل غوښتنې کنټرول کړي هغه دنیا او آخرت ترلاسه کړ. د تورات مطلب دا ده چې څوک د الله جل جلاله په ورکړه راضي شو په دنیا او آخرت کې راحت پیدا کړ. د زبور مطلب دا ده چې چا له خلکو نه ځان وساته او ګوشه نشیني یې غوره کړه هغه په دنیا او آخرت کې خلاصون پیدا کړ. د قرآن کریم مطلب دا دی څوک چې د خدای جل جلاله اطاعت کوونکی او پر مخلوق زړه سوځونکی پاتې شو او ژبه یې په کنټرول کې وساتله هغه په دنیا او آخرت کې سلامتیا پیدا کړه.
که غواړئ چې پس له مرګه هم د قدر او د عزت په نوم یاد شئ نو دریو شیانو ته خدمت وکړه. لومړی دین او مذهب، دوهم خپل هیواد، دریم خپل مورنۍ ژبه او ملي کلتور. درې خبرې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د دنیا له شیانو څخه مې درې شیان خوښ دي. لومړی خوشبویي، دوهم ښځه یعنې خپلې بیبیانې، دریم او په لمانځه زما سترګو ته یخوالی حاصلیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل چې زما په دنیا کې درې شیان خوښ دي. لومړی له تا سره کېناستل او ستا مبارک مخ ته کتل، دوهم خپل مال په تا لګول، دریم او پر تا درود ویل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي چې زما په دنیا کې درې شیان خوښ دي. لومړی د نیکۍ حکم کول، دوهم له بدۍ څخه منع کول، دریم او حدود قائمول. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وایي چې زما په دنیا کې درې شیان خوښ دي. لومړی چاته ډوډۍ ورکول، دوهم د سلام رواجول، دریم د شپې په داسې وخت کې لمونځ کول چې خلک ویده وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي چې په دنیا کې زما درې شیان خوښ دي. لومړی توره وهل، دوهم مېلمستیا کول، دریم په ګرمۍ کې روژه نیول. حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې زما په دنیا کې درې شیان خوښ دي. لومړی پر انبیاو نازلېدل، ورکو شویو ته لاره ښودل، دوهم رسولانو ته د الله جل جلاله پیغام رسول، یعنی له غریب عبادت کوونکي سره مینه او محبت کول، دریم او د الله جل جلاله حمد ویل. بیا یې وویل چې الله جل جلاله وایي چې ستاسو له دنیا څخه زما درې شیان خوښ دي. لومړی ذکر کوونکې ژبه، د الله جل جلاله په لار کې خپل طاقت مصرفول، که هغه مال دی او که ځان. دوهم شکر کوونکی زړه، پر ګناه پښیمانه کېدل، دریم په لوږه او مصیبتونو صبر کوونکی بدن. نو پر دې ټول عمل کول د محبت نښه ده. کله چې دا حدیث شریف څلورو امامانو ته ورسید نو امام ابو حنیفه وایي چې په دنیا کې زما درې شیان خوښ دي. لومړی په اوږدو شپو کې علم زده کول، دوهم ترفی او اوچتوالی ختمول، دریم د دنیا له محبته زړه خالی کول. امام مالک صاحب وایي چې په دنیا کې زما درې شیان خوښ دي. لومړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې منجور کېدل، دوهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې خدمت کول، دریم د اهل بیتو احترام کول. امام شافعی صاحب وایي چې په دنیا کې زما درې شیان خوښ دي. لومړی له خلکو سره پر مهربانۍ مخامخ کېدل، دوهم له تکلیف نه ځان ساتل، دریم او د تصوف طریقې پیروي کول. امام احمد رحمه الله وایي چې زما په دنیا کې درې شیان خوښ دي. لومړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو پیروي کول، دوهم د هغه له انوارو څخه برکت حاصلول، دریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت او طریقه باندې عمل کول.